خاندانی نظام تباه دی. خاندانی نظام کې دا فائدہ ده چې حق محفوظ دی، دا ښځه ده، دا خاوند دی، دا خپل حقوق شریعت متعین کړي. هلته دا سیستم شته. خاندانی رشتې د دې تقدس د دې تصور نشته دی. اول د ډېرو خلکو پلاران نه دي معلوم چې زه د چا بچی یم، ځکه د هغه بدکارۍ په نتیجه کې پیدا وي. او که معلوم هم شي چې دا پلار دی او دا مور او لږ بوډاګان شوي دا موږ پریشانه کوي، نو د انسانانو په فارمونو کې داخلوي. سپی ځان سره په بیټ کې سملی، شادو ځان سره په بیټ کې سملی، پیشو ځان سره په بیټ کې سملی، او مور او پلار د انسانانو فارم ته وړي. اولډ ایج ہومز په نوم ادارې جوړې کړي. و دې نه مخکې دا درې غټې غټې زلزلې دي. خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. دا الله نبی فرمایلی درې ځایونه کې به غټې زلزلې د قیامت نه مخکې راځي او دا ځمکې به پکې خښېږي. یو په مشرق کې، مشرق طرف دا زمونږ طرف دی، دا مشرقي ملکونه دي، مونږ دې اړخ ته پراته یو مشرق طرف. بل مغرب، مغرب آخره کې امریکا او مغربي ملکونه چې دا یو د جعلي نظام په ټوله دنیا د جعلي او جال غوړولی دی. د انساني حقوقو په نوم خلکو له دوکه ورکول، د زنانو د حقوقو په نوم انسانانو په سترګو کې خاورې اچول. څومره چې زنانه د هغوی د لاسه ذلیله ده، دومره په انسانیت کې چېرته نه ده ذلیله شوې. هغه سخت سخت کارونه کوي زموږ زنانه، خو مزید یې دلته کورونو کې ناست سړي وله الحمدلله ګټي او راوړي 4 قسم حالات. هغوی زنانه خو ذلیله په ګنټو ګنټو ډیوټیانې ستړې ستړې په لاره خوراک کوي، چېرته په دمه ورته کیم نه ني، چېرته لږه لږه مقامله وي، یو ټینشن او پریشاني ده. او بل خاندانی نظام تباه دی. خاندانی نظام کې دا فائدہ ده چې حق محفوظ دی، دا ښځه ده، دا خاوند دی، دا خپل حقوق شریعت متعین کړي. هلته دا سیستم شته. خاندانی رشتې د دې تقدس د دې تصور نشته دی. اول د ډېرو خلکو پلاران نه دي معلوم چې زه د چا بچی یم، ځکه د هغه بدکارۍ په نتیجه کې پیدا وي. او که معلوم هم شي چې دا پلار دی او دا مور او لږ بوډاګان شوي دا موږ پریشانه کوي، نو د انسانانو په فارمونو کې داخلوي. هلته دا حال دی. سپی ځان سره په بیټ کې سملی، شادو ځان سره په بیټ کې سملی، پیشو ځان سره په بیټ کې سملی، او مور او پلار د انسانانو فارم ته وړي. اولډ ایج ہومز په نوم ادارې جوړې کړي. سپی شادو خنزیران تر دې پورې کور کې ساتي او پیشوګان ساتي. دا پې بوج کېږي نه، خو مور پلار پې بوج کېږي. دا هغه خلک دی. دغه طرف ته خطرناکه زلزله یو، او بله زلزله په جزیرة العرب چې کله فتنې خورې شي الله رب العالمین هلته زلزله راوړي.